بسم الله الرحمن الرحیم. د میدان وردګو ملي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. زه فهیم الله افغان یم. پام ور اړوم د میدان وردګو ملي راډیو څخه د نن ورځې تر دا مهاله لنډو او مهمو خبرونو ته. د میدان وردګو ولایت امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایت اوریدل ریاست اړوند د امیرداد ولسوالۍ محتسبینو د یادې ولسوالۍ په علي جان خیلو کلي کې یوه ښځه چې د خسرخیلو د ظلم له امله له خپلو حقوقو بې برخې وه، له ظلم ژغورلې او خسرخیلو ته یې د شریعت په رڼا کې لازمې لارښوونې ترسره کړي دي. د میدان وردګو ولایت پیښو پر وړاندې چمتووال ریاست د همکارې موسسې سره په همغږۍ لومړی حصه بهسودو، جلریز او سید آباد ولسوالۍ کې 450 زیانمنو کورنیو سره د کورونو بیا رغولو په موخه څه د پاسه 800,000 افغانیو نغدي مرسته ترسره کړې. مسؤلین وایي چې له دې وړاندې هم له یادو کورنیو سره مرسته ترسره شوې او دا ځل یې هم هرې کورنۍ ته تر 18,500 افغانیو پورې ورکړل شوې. د میدان وردګو ولایت پوهنې ریاست له لوري د نیالګیو کینولو د ملي کمپاین په دوام د یاد ریاست په انګړ کې یو شمېر میوه لرونکي نیالګي کینولي. همداراز مسؤلین د چاپیریال زرغونتیا د ټولو هیوادوالو مسؤلیت بولي او د پوهنې ریاست له کارکوونکو او زده کوونکو څخه غوښتنه کوي ترڅو د چاپیریال د زرغونتیا په موخه نیالګي کینوي او ښه ساتنه ترې وکړي. د میدان وردګو ولایت وردګ لوړو زده کړو موسسې رئیس مولوي صفت الله حقانی او ورسره مل پلاوي په یاده موسسه کې د پروژو له روان بهیر څخه لیدنه کړې. د مسؤلینو په خبره دا پروژې به په نږدې راتلونکي کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. له نن سهار راهیسې د غزې پر بېلابېلو برخو د اسرائیلي یرغلګرو د بریدونو له بیا پیل را په دې خوا لږ تر لږه 419 فلسطینیان شهیدان او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. درنو اوریدونکو، لنډ او مهم خبرونه همدومره وو چې درته مو وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې.